زحل د لمریز نظام یو ښکلې سیاره ده. که چیرې دغه سیارې ته له یوې کوچني نجومي تلسکوپ څخه وکتل شي نو د زحل یوه کړۍ به پکې ښکاره شي. څیړونکو د دغې کړۍ 2 عکسونه اخیستي دي. دغه لویې کړۍ په واقعیت کې له زرګونو کوچنیو نورو کړیو څخه جوړې دي. د زحل کړۍ له ګڼ شمېر کوچنیو ذراتو، ګڼ شمېر جسمونو او اسماني عناصرو څخه جوړې شوي دي. ستورو پیژندونکو دغه یو شمېر پیچلې کړۍ لیدلې دي. د کړیو دغه یو بل کې پیچلتیا د چوپان په نوم د یو شمېر سپوږمکیو د چورلېدو له امله دي چې د دغه سیارې پر شاوخوا راګرځي او د ګرځېدو پر مهال د هغو د جاذبې ساحه د دغو کړیو د انحراف لامل کیږي. د دغه سیارې د مخ یخني د سانتیګریډ -180 درجې ده. ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فالو کړئ تر څو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.